تازه خبر په کابل کې ځینې زده کوونکي طالبانو زموږ خصوصي ښوونیز مرکزونه تړلي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. په کابل کې یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه تړلي دي. د کابل یو شمېر خصوصي ښوونیز مرکزونو زده کوونکي وایي چې طالبان دوی دغه مرکزونو له ورتګ څخه منع کړي دي. په کابل کې د مسلم ښوونیز مرکز یو زده کوونکي نظیفې د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کار د دوشنبې په ورځ وشو او د زده کړو دا لار هم پرې وتړل شوه. هغه وایي زه به د مسلم کورس ته تلم خو دوی زموږ په مخه کورس وتاړه. حتی په کورونو کې چې کوم لوحې لګول شوي وي او په کورونو کې چې ډېرې نجونې زده کړې کولې دوی ټولې منع کړې او ورته یې وویل تاسې دا حق نه لرئ چې پردۍ نجونې خپلو کورونو ته راولئ. ما په خپله د مسلم په کورس کې زده کړې کولې، زموږ په مخه یې دا کورس وتاړه. یو بله زده کوونکې چې نه غوښتل د ښوونیز مرکز او د دې نوم په راپور کې یاد شي وایي طالبان یو شمېر نجونې له ښوونیز مرکزونو او ټولګیو څخه په زور ایستلي دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل د دوی د مرکز مسؤلینو ورته ویلي چې اوس لپاره دې مرکز ته نه ځي. هغوی زیاتوي موږ ته یې پلمه وکړه او موږ ته د اختر په پلمه د کورس د ادارې لخوا وویل شول نور به کورس ته نه راځئ. ټول زده کوونکي پوهېږي چې دا محدودیت د حکومت لخوا دی ځکه چې زموږ د کورس ادارې موږ ته دا ونه ویل چې بیا کله راشو. دا کار د کابل په ډیرو کورسونو کې وشو او زموږ په کورس کې نجونې د طالبانو لخوا په زور ویستل شوې. هغوی ویل چې د دوی عمر ډیر ده او نشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. هممهاله د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو د ځینو ښوونیز مرکزونو د مهرلاک تصویرونه په خپرولو سره ادعا کړې چې دا کار د طالبانو د حکومت له لوري ترسره شوی. د یادو تصویرونو له ډلې به یو د ازادي راډیو په کروالي نشي تاییدولی. لیکل شوي چې دغه مرکز له اووم ټولګي څخه پورته نجونو د جذب له امله تړل شوې ده. په دغه مهرلاک شوې پاڼه کې د کابل د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مهر لیدل کېږي. ځینو سیمه ییزو رسنیو هم دا موضوع په خپلو سرچینو په حواله راپور کړی. د یو شمېر تړل شوي ښوونیز مرکزونو مسؤلان په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب ورنه کړ. خو د پوهنتون استاد او د پوهنې یو فعال فضل هادي وزین وایي د طالبانو حکومت غواړي په دې ډول اقداماتو سره سیستماتیک او دایمي ډول نجونې له زده کړې بې برخې کړي. هغه ویل دا په ډاګه کوي چې طالبانو حرکت په ټولو کې د نجونو د زده کړو مخالف دی او ټول هغه څه امر ثاني ته او ښوونځیو په موقته توګه تړل دي ټولې بې بنسټه خبرې دي او طالبان غواړي ترڅو په واک کې وي په سیستماتیک ډول نجونې او ښځې له زده کړو لرې وساتي. نوموړی په دې باور دی چې دا ډول کړنې او په ټولنه کې له زده کړو او نورو فعالیتونو څخه د ښځو او نجونو بې برخې کولو له امله په افغانستان کې وروسته پاتې شي. طالبانو پر افغانستان کې خپل دویم ځلې واکمنۍ سره سم له شپږم پورته د ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او له هغه وروسته یې پوهنتونونه او نورو ښوونیز مرکزونه هم نجونې له ورتګ راوګرځولې. ملګرو دا و د نن ورځې چمتو کړی خبر تر بیا هم په لاس